تحقیق کوئ، ریسرچ کوئ په یو څه په هر تکنیک باندې او په هر تخنیک. نبی علیه السلام فرما او دغه ته معروفات وایي چې نبی علیه السلام وایي چې ته به په ولاړه خوراک مه کوه، په ولاړه چکاک مه کوه. دا معروفات. په ناسته باندې خوراک او څکاک کول معروفات، او چې ودرېږي او په چپ لاس دا منکر. راځئ د کور نه شروع کو اصلاح. نبی علیه السلام فرمایی وقتی که شما در مسجد داخل میشین قدموا الرجل الیمنا علی الیسرا، راسته پای را شما پیش کنین. وقتی که در تشناب داخل میشین چپ پای را داخل کنین اول. کفار په دې باندې تحقیق کوي. ای قدرمندو، کفار تحقیق کوي چې د مسلمانانو پیغمبر څه وجه ده صلی الله علیه وسلم. راځئ په دې تحقیق وکړو، دې ته ورسېده چې کوم انسان دا راسته خپه مخکې کوي او که په د ده په زړه او په قلب باندې حمله راشي، هټ اټیک وشي، هټ فیل شي، معطل شي قلب، دا مخکې طرف ته غورځي چې راسته خپه مخکې کوي. او چې کله چپه خپه مخکې دې کړه، که د انسان په دماغ او په قلب او په وجود باندې حمله راشي خدا نخواسته، دې شا طرف ته غورځېږي. تاسې راته وایاست مرګ مسجد کې داخل کې بهتره ده که بیرون؟ او مرگ په تشناب کې داخل کې بهتره ده که بیرون؟ دا زمونږ ستاسو دین ده. دین زمونږ، تحقیقات نور څوک کوي، ولې پاتې یو؟ دا سبب د اسلام.